صبر څه ته وایي؟ حبس النفس، دا خپل نفس کنټرول کول. او زه صبر څو درجې؟ 3 درجې دي. 3 درجې. موږ خو بس صبر صرف په دې مصیبت باندې دی ته وایو، نه دا 3 والا صبر کې دي، دا یاد ساتئ. صبر علی الطاعت، صبر علی الطاعت څه ته وایي؟ په نیکو باندې صبر، دا ګران کار دی. چې تاسو دلته درس ته کېناستئ، درس ته کېناستئ، ډېر لاړئ، خو تا په دې خپل نفس باندې کنټرول وکړه. نه راشه کېنه، قرآن تلاوت دی، د قرآن درس دی. یو څو منټه خو به په ښکلي محفل کې په جومات کې د قرآن مخې ته تېره کړه. نو دا صبر ته علی الطاعت وکړه. یا سار مونځ لرا پاسېدل ګران کار دی، تهجد لرا پاسېدل ګران کار دی، او تا په نفس پکې ښوده، صبر دې پې وکړه چې هر څه ختم کړه، راشه راپاسه. دا په طاعت باندې صبر، په دې به هم الله اجر درکوي. او صبر عن المعصیت، په ګناه باندې صبر کول. هر څه حاضر دي، ګناه حاضره ده، منې کول والا څوک نشته. ورته ویې نه، الله ګوري، زما حساب کتاب به ما سره کېږي. او سره د دې چې په ګناه باندې د قابو و، په ګناه باندې بالکل د جوټې سوري وي، خو بیا مې نه نکو. دا صبر په ګناهونو باندې دی، دې کې هم ته راغلی. علی هذا القیاس ورپسې بیا ګور. او صبر عن المصیبت، خو تاسو ته انسان ته یو تکلیف ورسېده، خامخا صبر به کوي، د الله د طرفه ده. او 3 درجې مې درته د هغې هم جوړې بیانې کړې دي. یوه یاد دی چې یا به دا ستا د ګناهونو د رجولو ذریعه وي، هېر کړي دي، یا به دا وي چې تا به پې الله مقام ته خیجي، یا به دا وي چې ستا دپاره دا سزا ده. نو بس ګوره اوس په دقیقه کې چې بیا ګوره چې څه دې پې کول، هغه به تا ته حاصلېږي.